پی ټی ایم مخکښ غړی نور باچا را سره په دا وخت کې ولاړ دی. څه هم چې د مفتي منیر شاکر جنازه وشوه، د هغې نه پس دلته خلک راغونډ شوي دي. د ټول ول خو خپرونه کې د پروګرام کې درته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. ډېره مننه. دا راته ووایئ جنازه وشوله، څه هم چې د دې باغناران کې ګڼ شمېر جنازې وشي، سیاسي او سماجي مشران کم نوموړي خلک چې دي هغه خپلو کورونو ته روان شي. یو ځل بیا جنازه وشوله، خلک کورونو ته لاړل، ستاسو څه نظر دی؟ یقینا نن ډېره د غم ورځ ده. پښتون قام نن ډېره لویه زیا وسوه چې دغه تشه به موږ په ډېر وخت باندې نه کړو ډکه، چونکې مفتي منیر شاکر صرف یو عالم دین نه و، د یو مدرسې معلم نه و، د موجوده وخت کې د پښتنو یو ډېر بهترینه ترجمان و، د پښتنو د حقوقو علمبردار و، همیشه د پښتونخوا وطن د امن دپاره غږ اوچتولو. نو په داسې وخت کې د ده تلل یقینا دا د ټول پښتون قام دپاره یو ډېره لویه زیاده. خو موږ که وګورو د دې هرې واقعې لږ په تفصیل کې تګ پکار وي او په دې باندې ځان پوه کول پکار وي چې دا څوک کوي او د دوی څه هدف وي. نو اصل کې بنیادي خبره دا ده، موږ به په دا موقع باندې دا خبره وکړو چې ریاست پاکستان دا وخت د پښتنو په یو قتلګاه باندې بدله شوې ده چې د تیرو 80 کالو نه په دې کې پښتانه وژل کېږي او پښتانه جنازې پورته کوي. بیا پښتونخوا وطن په تورې د جنگ یو میدان د پنجاب جرنیلانو همیشه استعمال کړی دی. که تاسو وګورئ چې دننه 45 کاله مخکې د امریکې او د روس ترمنځ یو جګړه وه، خو په دې کې ریاست پاکستان د دې لوبې حصهدار جوړ سو او پښتونخوا وطن یې ورته په کرایه حواله کړو چې د دې جنگ په نتیجه کې ټول پښتونخوا وطن کنډواله سو، ایدره سو، زموږ ټول وطن د یتیمانو ډک سو، د کونډو ډک سو، د چا پښې نه وې، د چا لاس نه و، د چا پکې اعصاب خراب شول. خو په دې کې امریکا سپر طاقت جوړه سوه، پاکستان په دې کې اټومي قوت جوړ سو او نورو ملکو پکې ډېرې زیاتې ګټې وکړې. بیا د دې راوروسته د ایران او د عربستان ترمنځ یو جنگ و چې هغه دلته بیا ریاست پاکستان او د دې ملک جرنیلانو پښتونخوا وطن ورته حواله کړو چې د شیعه او د سني نوم یې ورکړو. د ایران او د عربستان یو جنگ دلته وسو، په هغه کې بیا پښتانه، بلوچان، هزارګان چې دا ټول ماکو مقامونه دي او بې ګناه په دې جنگ کې مړه شول، تاوانونه وشول او د پاکستان جرنیلانو بیا پکې ښه ډېرې ډالرې وګټې او بار ملکو کې ځان ته جایدادونه په جوړ کړل. نن یو ځل بیا همغسې یو ګیم را روان دی چې دا میدان همغه دی او ټیکدار یې هغه پاکستان دی، خو کلانیان بدل دي، امریکا او چاینا دي. دا وخت بیا د چاینا او د امریکې یو لوبه یو جنگ را روان دی چې ریاست پاکستان بیا ورته پښتونخوا وطن حواله کوي چې دوی دغه جنگ دلته وکړي. نو دغه چې کوم زمونږ د مشرانو یا زمونږ هغه د مؤثرو اوازو خاموشه کول چې روان دي یا د دوی د شهادتو واقع چې روانه ده، دا هغه لړۍ ده چې ریاست پاکستان غواړي چې د دې جنگ نه مخکې هغه اوازونه کلار کې خاموش کړي، د منځ نه وباسي چې هغه پښتنو ته شعور ورکوي، پښتانه را بیداره کوي. دلته یو پوښتنه دا راپورته کېږي چې په نږدې وخت کې جرګه وشوله، پښتون قومي جرګه وشوله، په دې کې ټول سیاسي مشرانو ګډون وکړو. ولې دغه جرګه بریالۍ کېږي نه، خپلې داسې پرېکړو کې بریالۍ کېږي نه چې هغه مخکې عملي ګامونه پورته کړي؟ څه کمزوریان شته؟ یقینا ډېر بنیادي سوال دی او تاسو ټولو ته به معلومه وي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د دې جرګې اعلان وکړو، چونکې ټول قام د دې خواهشمند وو چې دغه ټول پښتانه مشران را یو ځای سي، په یو ځای باندې کېني او په شریکه د دې قام دپاره مبارزه وکړي. نو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ګام واخیستی او د پښتون ژغورنې غورځنګ کردار په دې کې به حیثیت کوربه وو چې موږ په دې کې منتظمین وو او موږ ټول پښتونخوا وطن یو کلي ته، یو کور ته، یو دروازه موږ وټکوله، هر پښتانه ته موږ دعوت ورکړئ، هغه دلته راغلل، موږ د هغوی ډېر ښه خدمت وکړئ. خو که څه هم ریاست ډېر زیات رکاوټونه راته جوړ کړل، لارې یې وتړې، زموږ ملګري یې ونیول، زموږ تنظیم باندې بندیز ولګوو، زموږ ملګري په شهادت باندې ورسول، زموږ تر 1 درجن زیات ملګري زخمیان کړل. د دې هر څه باوجود موږ د خپلو میلمنو ډېر بهترینه خدمت وکړي او بیا دا جرګه وسوه. 3 ورځې موږ ټول قام ته د دې ریاست ظلمونه په سکرین باندې وښودل چې زموږ یې دومره کسان شهیدان کړي دي، دومره ژوندي ورک یو، دومره مدنیات یې لوټلي دي. بیا دغه جرګې د سیټ اپ مطابق موږ د ټول پښتونخوا وطن چې څومره ضلعې دي، د هرې ضلعې نه موږ یو نماینده راواخیستی، د هغه ضلعې د اولسونو په خوښه او ورسره د پښتونخوا وطن چې څومره سیاسي ګوندونه دي، دې ټولو ګوندونو موږ یو نماینده راواخیستی. زموږ د پښتون تحفظ مومنټ لخوا یو منظور پښتون هغه د دې جرګې نماینده و، د پی ټی ایم په نمایندګي. نور دغه 80 کسان چې
چې دا د نور غوندو او د ضلعو کسان ول نو دا دوی په شریک را د پریکړه وکړي خو بیا په دې کې 2 میاشتې ټایم و چې هغه 2 میاشتې ټایم پوره شو نو موږ بیا دا ول چې اوس په کار دادی چې د اتیا کسان برته کښینی په خپل منځ کې یو میټینګ وکړي او یو نوې لایمل نوې پلان ورکړي خو بدبختانه به موږ دا وایو ډېر په افسوس به دا وایو چې هغه نمائندگان پر شا سول اوس موږ نه پوهیږو چې آیا دوی د ریاست د فشار د وجې پر شا سول پر دوی ریاست دباو واچو که څه وجه و چې دوی پر شا سول خو بیا په دې منځ کې موږ داسې د خپل طرف نه یو سټیپ یا قدم نه اخیستو هغه په دې وجه چې موږ دا خبره کوله چې داسې نه وي چې سار دغه خلک برته بیا داسې د پروپاګاندا په شکل یو خبره وکړي چې دا خو پښتون تحفظ مومنټ د خبره یوازې په خپل روانه کړله چونکې دا خو زموږ د ټولو شریکه جرګه وه نو لازم موږ دې ته لږ وخت ورکړي چې را بشي د دوی سره بیا موږ بار رابطې وکړي د دوی سیاسي دفترونو ته موږ ورالو او دغه نورو نمائندګانو سره موږ رابطې وکړي او موږ اوس هم رابطې روانې دي او موږ اوس هم دا امید لرو چې د خیبر پښتون قومي جرګه چې دا د پښتنو د خلاصون یو ذریعہ ګرځیدلای شي په دې کې ډېری بهترین پریکړې وسوي د کام د خلاصون لپاره خو کچيري د اتیا کسان راسي په خپلو کې میټینګ وکړي دوی مشران دي دوی صرف لا عمل جوړ کی نور د ټول کام ځوانان ولاړ دي کار به هغه کوي نو صرف د دوی سره د پریکړې لنډو کې راته وایي څه حل لارې کومه ده د مزاحمت نه بغیر لمونږ سره هیڅ هم نشته نږدې یو مثال د بلوچستان تاسو درواخلی تر موږ په تعداد کې هم کم دي هو سکتا ہے تر موږ په صحت کې هم کم وي وطن هم تر موږ کم دی موږ ډیر شکر دی په لوی تعداد باندې دلته میشت پراته یو ډیر پراخ وطن مو دی خو صرف دا دی چې هغه بیاست بلوچ یو شوی دی موږ بیاست پښتانه تر اوسه پورې نه یو پښتانه سوي نو خاص دا کوو چې پښتانه بیاست پښتون یو شي یو خپل وطن وګټي بیا د هر چا خپل سیاست ډېره زیاته مننه وخت راکولو ډېره مهرباني